السلام علیکم درنو لیدونکو، امید لرم چې تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن درته د هغه هیواد په اړه معلومات لرم، کوم هیواد کې چې تر ټولو زیات بې حیا نجونې ژوند کوي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. ډیروالی ډیر وخت د دې سبب کېږي چې د یو چا په ځان باور زیات کړي. مثال په یو کلي کې د یو هلک ورونه ډیر وي، نو تر نورو یو څه ډیرې خبرې کوي او یو څه چالاک او پوخ وي. همدا سبب شوی چې په کوم هیواد کې نجونې ډیر وي، هلته د دوی په ځان باور زیات وي. همدا د دې سبب شوی چې دوی زیاتې خبرې وکړي، په ځان یې باور زیات وي او همداسې سپین سترګې او بې شرمه هم وي. داسې هیواد بیا اوکراین دی چې نجونې یې د بل هر هیواد په نسبت سپین سترګې او بې شرمه دي. د یوې خوا په اوکراین کې د ښځو شمیر زیات دی، د بلې خوا بیا د اوکراین د نجونو ښکلا په نړۍ کې بې مثاله ده. ان د اوکراین په ځینو ښارونو کې د نارینه پیدا کول ګران دي. مثال د لیویوي په ښار کې مطابق اکثریت نجونې ژوند کوي. تاسې په سختۍ په لاره کې د یوه نارینه سره مخامخ کیدلی شئ.